کاري صاحب کنځلې نه کوو انداسې جامه کوو کاري صاحب ټیک شو موږ ته کول نه دی کړی تاسو خپله چغلی دی کول 1 منټ 1 منټ صرف اسې جامه کوو کاري صاحب ایمو خبرې به اورې ته ولاړ ته زه ته خبره وکړم بیګا کومو خلکو کوم کسانو زیاړې کړي ټیک شو بالکل ښې نه دي کړي ایمو پښتو کې یو متال دی یې ته چوبات پلور ته ما زیاړې کوي ته خو پلور ته څوک زیاړې نه کوي ټیک شو هغوی ته څه کړي دي بالکل یې غلطي کړي دي ټیک شو هغه ناپوهه او جاهل و ته ښه کاري وې که نه کاري صاحب ښه وایي کاري صاحب دا تو د توخین یو کس پکې نه ته ویې ټول اسلام سیا کوي ټول ته توخین کوي څنګه تو شا په بوکا بوکا واغې تو شا چې هر کوټه کوټه وایي تو شا سملم تو غفور واغې تو شا په بوکا بوکا واغې ودغه قاری صاحب زموږ صبر نه کیږي والله چې یعنی تاسو دومره شنه خره یاست چې رسول الله نه پیژنئ د رسول الله عزت ته کنځلې کوي د ما مور پلار ته وکړي پروانه کې اوس وکړه لس دانې وکړه شل وخت ته تر اوسه رسول الله نه پیژنې ته د رسول الله بیبیانې نه پیژنې کاري صاحب ته د رسول الله کاري صاحب یو منټ بې انصافي به نه کوو ګوره که رښتیا انسان یې عقل لري شعور لري ته تر اوسه پورې 10 کلونه مو عمر ده د رسول الله عزت نه پیژنئ کاري صاحب ما خبره وره ته میوټ ما لګولې مو خبره وره به ته جواب راکړه صحیح ده که نه مو خبره وره به جواب کوه کاري صاحب میوټ ما لګاو ټیک شو بالکل رسول الله ذات څه دی هغه بالکل مو ذات دی مو د رب کلمه وي مو د رسول الله فراوکار د رب فراوکار ټیک شو مو څه ته مو د توال کې ولکه سي ډونس کې مو ته ولکه کاري صاحب ایمو صرف د کسي کول تاسو چولې مو نه دی چولې کاري صاحب مو صرف ته داغه دی یو ریکوست دی چې تو دغه خالق وو ټیک شو پروانه کې کدی د پښ ولې کتره غلې ډاریګم پروانه کې راځه نیڅ ډور خبره نشته ډور مرب نه کوو ډور مرب نه کوو ټیک شو مو بوله مونږ کې ډور خبره دغه سړی خو کانه بیا قلونه پویدو سراغل چې عائشه رضی الله عنها توهین وکړل کانه نه پویدو کانه ته خو خيار وکړي چې تاسو یې ته امام شون کې ګستاخی وکړه ته خو خيار وکړي کاري صاحب مسلمانان ماته ویډیو در پسې نشر کړي دي سکرین شاټ در پسې اخیستلې د ویډیو یې نشر کړي ده خبره دلته راځي مو ولې دا بالکل مو ویډیو ولې دا وخونیسه دي تا محدث مجلسي دي تا لوی محدث ده یو سلو پنځلس کتاب یو کتاب لري هغه په عائشه رضی الله عنها باندې ورته ویل چې دا عائشه او حفصه دا کافران او منافقین دي هغه خو جاهل نه و هغه جاهل ده کاري صاحب واش هغوی څه ویلي که سمو هغه نه یو موږ څه علم نشته ټیک شو موږ دوره تجربه نشته ته څه دا خبرې کوي ته مو عالمان شته هغوی څه ته مو صرف مقصد دا دی کاري صاحب مو صرف مقصد دا دی صرف یو 2 منټه ټایم راکوي مو صرف مقصد دا دی چې ته دوره کسان ووري ټیک شو بیګا ته ایران خلاف خبرې وکړلې دا ایران څه دی تاسو د مسلمان فلسطین کې مسلمان ډیر دي که اشیا ډیر دي که اهل سنت ډیر دي کاري صاحب 99% اهل سنت دي هغه د پاره یو څو غټو لیډرونو قرباني ورکړي کاري صاحب سید حسن نصر الله صبر وکړه دروغ ما وایي ته خبره مو پرانه ده ته صبر وکړه مو خبرې تپریک کوي خبرې نو تاسو چې چالو سي بیا بنديږي نه دی وی خبرې تاسو په لبنان کې کوم غیرت مو په غوښه یو باندې وکړل چې میدان مو ټول پری خو د میدان مرته پریخي په خپل شی ودی کوم غیرت کړی ده اهل سنت پرېږده په فلسطین کې دغه اهل سنت دی په دې غزي دي مسلمانانو په نامه باندې خو ته غزای ته ورسېدلې تاسو ځکه اوس تاسو کتابونه دی راواخلم ته بیت المقدس نه منې مو وایي بیت المقدس جمعه کې په سر باندې نسته ته وایي چې اهل سنت څومره مړه چې ټول مردار دي بیا د مردارو لپاره الته ځي قرباني ورکوي او هغه اهل سنت د 50 لکه دغه اسرائیل په ټول عمر په خدای قسم که په ټول په سلو نورو کلونو کې دغه اهل سنت ولاکه مړ کړي لکه تاسو په تیرو 14 کلونو کې په سوریه کې 50 لکه اهل سنت او جماعت مسلمانان مو په شهادت رسولي دي چې په مخ کې کوم دوی ولې الله بنده کاري صاحب دا خالق دي خالق وسنه خوري نن سبا د موبایل داور دی انټرنیټ داور دی ټیک شو ټول د کسي انسانان د تاسو غوندي انسانان سي دوکه کړی یاسته خطا استلی یاسته تاسو په دغه خبرو پسې زی اما موږ الحمدلله شعور لرو لموږ نه د سوریه تاریخ نه دورک لموږ نه د افغانستان تاریخ نه دورک لموږ نه د عراق تاریخ نه دورک لموږ نه د یمن تاریخ نه دورک لموږ نه د لبنان تاریخ نه دورک لموږ نه د نورو هیوادونو تاریخ نه دورک موږ ته دا شان مراخه یاسته تاسو کنران یاس د لبنان دفاع مو وکړي چې هغه ټول شهید حزب الله مالته ده هغه مو ولې پرېښی ده دغه ولې مدد مرستنه کوي چې ټول مور باندې ټوکر کړل اوس دغه ولې غیرت در پکې نشته دې خبرو ته دا ته ولې چې رسول الله د عزت توهین دی وکړل دا ته